بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي رادیو څخه تر دې مهاله لاندې او مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. د میدان وردګو ولایت د لوړو زده کړو مؤسسه کې د اسلامي امارت بنسټ ایښودونکي مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمت الله علیه د ژوند او کارنامو په اړه معلوماتي سیمینار وړاندې شو. په دغه سیمینار کې چې د یادې مؤسسې استادانو، محصلینو او اداري کارکوونکو ګډون کړی و، د مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد د ژوند جهادي مبارزې، د اسلامي امارت بنسټ ایښودنې او د اسلامي نظام د پلي کولو په اړه مفصلې ویناوې وشوې. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لوی رئیس مولوي مطیع الحق خالص کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره کتلي دي. دواړو لوري د چاپیریالي همکاریو، اقلیمي بدلون، نړیوالو غونډو کې د افغان پلاوي د ګډون او د ځنډول شویو چاپیریالي پروژو د بیرته پایل په اړه خبرې وکړې. ښاغلي ژیرنوف د همکارۍ ژمنه کړې او ویلي دي چې د دې ادارې غوښتنې به له مسکو سره شریکې کړي. د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د منډهیر تفریحي سیمه چې د طبیعي ښکلا له امله د هېواد د مهمو سیلانیزو سیمو څخه ګڼل کیږي، د ملي پارک د جوړېدو پروژه رسما پیل شوه. دغه پروژه د 200 میلیونه افغانیو پر ارزښت یوه افغان پانګوال ته په قرارداد ورکړل شوې چې چارې به یې د 6 کلونو په موده کې بشپړې شي. یاده پروژه کې د اساسي سړک، عصري هوټل، جومات، سیار روغتون، برېښنا، د اوبو سیستم او نورې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي. چارواکو دغه پروژه د سیمې د فرهنګي او اقتصادي ودې لپاره مهمه بللې ده. د ایران او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې رئیس محمود سیادت ویلي چې د اسلامي امارت له واکمنۍ وړاندې به بهرنیو قدرتونو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا مخه نیوله، خو د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره دغه خنډونه په ښکاره ډول راکم شوي دي. ښاغلي سیادت زیاته کړې چې که اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې له لوري په رسمیت وپېژندل شي، نو د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ ارزښت به 10 میلیارده ډالرو ته لوړ شي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر د اهل تشیع او له یو شمېر مشرانو او علماو سره وکتل. په دې کتنه کې مولوي عبدالکبیر له اسلامي نظام سره د اهل تشیع مشرانو او علماو همکاري ستایلې او زیاته کړې ده چې د اسلامي امارت ټولې ادارې د هغوی په چوپړ کې دي. دغه راز په دې کتنه کې د اهل تشیع مشرانو او علماو خپل ستونزې او غوښتنې شریکې کړي او مولوي عبدالکبیر ډاډ ورکړی چې ستونزو او غوښتنو ته به یې رسېدنه وشي.